دیو چې چا ویلي تاسو په درس قرآن کې یو ورځ وي چې قرآن او حدیث باندې څوک عمل کوي، چې قرآن او حدیث دا اپناو کې نو دینداره به جوړ شي، نو بیا به د من تکالیف نه راځي. وای زما سوال دا دی چې که ستاسو په دې خبره باندې عمل وکړئ شي نو دا بالکل صحیح نه ده، غلطه ده. ځکه چې صحابه کرام هغه په قرآن او په حدیث باندې زیات پوهې او زیات عمل کوونکي زیات دیندار وو، حالانکه د هغې باندې تکلیفونه راغلي، جنگ جمل او جنگ صفین او نور فسادات او تکالیف په هغې باندې راغلي وو. نو که قرآن او حدیث د تکالیفونه د چټکارې سبب او ذریعه وی نو صحابه کرام باندې ولې تکالیف راتله؟ ما په درس کې چرته هم دا نه دي ویلي چې قرآن او حدیث څوک وایي په ده به تکلیف نه راځي. ما په درس کې دې الټه خبره کړې چې قرآن او حدیث باندې څوک ډېر عمل کوي تکلیف په ډېر راځي. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. ټول زیات تکالیف په انبیاء کرام راځي، حدیث شریف کې راځي، بیا په هغه چا باندې راځي څوک چې د انبیاء کرام سره ځان یو شان کوي. ګورنه اکثر د پرهیزګار خلک په مخه بیماریږي، په مخه به تکالیف راځي. او قرآن مجید آیت مبارکه ته زه بار بار وایم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الله فرمایي الف لام میم، دا خلک دا ګمان کوي چې دی به ایمان په الله راوړي او په الله به اعتماد ساتي او په دې به تکلیف نه راځي. الله فرمایي داسې نه کوي چې ایمان کوم ځای کې موجود وي به تکلیف موجود وي. البته پاتې شوه د تکلیف خبره، صحابه کرام دیندار او په دین باندې پورا عمل کو بیا به تکالیف راځي. نو تاسو تماوي چې دیندارې او د ایمان سره دا خبره د دې منافی نه ده چې تکلیف پر راځي کنه برازي. البته تکلیف چې په انسان باندې راځي، ما د تکلیف خبره نه وکړې، ما د عذاب خبره کړې وه. څه خبره مې کړې؟ د عذاب. ما تاسو ته دا بیان کړو چې په انسان په هر یو انسان په کائنات کې تکلیف راځي، او ځینې تکلیف داسي چې هغه د عذاب په شکل کې او ځینې د امتحان په شکل کې. او مسلمان باندې د امتحان په شکل کې راځي او په کافر باندې او په غلط سړي باندې د عذاب په شکل کې راځي. نو ما دا خبره کړې چې څوک د قرآن او د حدیث نه لري نو هغه خلکو من تکلیف راځي، خو د عذاب په شکل کې پې راځي، د امتحان په شکل کې پې نه راځي. په صحابه کرامو چې کوم تکلیف راغلی و هغه د امتحان په شکل کې و، د عذاب په شکل کې نه و. کم سړی چې فحش فلمونه ګوري دې سره غسل واجبي که نه؟ نه غسل په دې نه واجبي، غسل خو په دې واجبېږي چې د انسان نه په یو خاص طریقه سره مني وځي، هلته پې غسل واجبي. یا زنانه ته د څلوېښتۍ چې مونږ ته وایو د هغې نه پس په لامبي غسل پې واجبي، یا د حیض چې کومه بیماري د هغې نه پس په هغه لامبي. نور په فلمونو کتلو باندې غسل نه واجبېږي، که څه تې تلي بیا پې واجبېږي. که د ماسپښین په مانځه کې څلور سنت ړومبي هغه د سړي نه پاتې شي نو ځینې خلک څلور سنت مخکې راګرځوي، ځینې خلک 2 سنت مخکې راګرځوي. د مونځ نه پس صحیح طریقه کومه یوه ده؟ صحیح طریقه دا ده چې 2 رکاته مخکې وکړه، بیا د هغې نه پس 4 رکاته وکړه. دغه ترمذي شریف کې روایت دی نبی کریم صلی الله علیه دواړه جایز دي، دواړه جایز دي. که 4 سنت ته مخکې وکړه او که 2 رکاته دې مخکې وکړه سنت. ماسپښین مونځ چې وکړې سنت ته نه پاتې شوي نو 4 سنت پاتې دي، 2 رکاته سنت پاتې دي. نو 4 سنت که مخکې کې که 2 سنت مخکې کې ستا خوښه ده. البته بهتره دا چې اول 2 کې بیا 4 کې. پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ نور یو اختلافي مسله د علماء کرامو ډېر بحث کوي په دې کې. په فیسبوک کې یو ویډیو وایرل شوې ده، په هغې کې یو مولي صاحب وایي چې د باران په اوبو باندې الحمد شریف صورت اخلاص په هغې پې دم وکړي او هغه اوبه سړی وڅکي نو د لا علاج بیمارو دپاره علاج دی. دا په کوم کتاب کې ما ته خو دا سم پته نشته. البته صورت فاتحې ته صورت شفا وایي، په دې کې شفا شته. نور د باران د اوبو دا هم راته پته نشته او ورسره د صورت اخلاص ته هم راته پته نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې نه د بیت المقدس پورې په کم سپیډ سره په براق باندې تللی و، براق د هغې د سپیډ د هغې د خپو د وجې نه و که د هغې د وزرو د وجې نه؟ ما کتابونو کې لیدلي چې دا د وزرو نه و، وزرې دومره تیزې وي د براق. کتابونو لیکلي نو ما ته حدیث کې پته نشته چې په حدیث کې داسې تذکره شته. په دونه راته پته ده چې یو کتاب نیم کې مې لیدلي و چې دا د دې د وزرو سپیډ و. صحیح ده؟ نور هغې ته براق وایي. د هغې فطرت الله جل شانو داسې جوړ کړی دی چې هغه د لایټ په شان دی، د هغې سپیډ وي. د هغې سپیډ د لایټ د سپیډ نه سیوا دی. دنیا کې ټول نه تیز سپیډ هغه د لایټ سپیډ وي، او د براق سپیډ هغې نه زیات تیز دی.